یوه ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو دوستانو چې څنګه یو څوک په ټولنیزو شبکو باندې معتاد کېدلی شي. آیا ځینې کسان دي چې ټولنیزې شبکې د ژوند یوه برخه ګرځېدلي که چېرې ونه ګوري دی شاید له ځینې ستونزو سره مخ شي. دا رښتیا ده او که نه؟ او په ټولنیزو شبکو څخه څنګه مثبته ګټه واخلو؟ د همدې موضوع په اړه سره په خبرونه کې میلمه ښاغلی ادریس ځاځی ټولنیز فعال میلمه دی. شکر الله صاحب مشورتي ځاځی صاحب ښه راغلی، ستړی مه شي. ډېره مننه کوم. ځاځی صاحب لومړی په لنډو کې دغه ټولنیزې شبکې یا سوشل میډیا شورتي دا تعریف کړو، څنګه یې تعریفولی شو؟ سوشل میډیا یا اجتماعي پاڼې یا هغه ټول سافټویر ابزارونه چې اوسني ماحول کې د خلکو د سرګرمۍ یا د خلکو د سرفرازۍ یا د خلکو د مشغولتیا سبب ګرځېدلي دي. یعنې دا هغه پلیټفارم ده چې هم څوک مثبت طرف ته کش کولی شي، هم منفي طرف ته کش کولی شي، هم د جوړېدو سبب کېدلی شي، هم د ژوند خرابېدو سبب کېدلی شي، هم د مملکت د آبادۍ سبب کېدلی شي، هم د مملکت د بربادۍ سبب کېدلی شي، هم د ذهنیتونو د جوړېدو سبب کېدلی شي، هم د ذهنیتونو د خرابېدو سبب کېدلی شي. یعنې دا داسې خاص تعریف نه لري. هر څوک چې د ایډیالوژي نګاه نه، د فکر افکار نګاه نه په هر لیول کې ده همغه ته په هماغه رقم باندې رسېږي. لکه فرض مثال موږ تاسې سړک سره نشو تعریفولی. سړک جومات ته هم تللی دی، کور ته هم تللی دی، میخانې ته هم تللی دی، قصابۍ ته هم تللی دی. یعنې دا سړک هر مسیر ته چربانځي دا سړک هماغه مسیر ته تللی دی. ادب ستا کوم ځای ته تګ دی، ادب ستا کوم ځای ته تګ دی په دغه سړک باندې ځي. سوشل میډیا هم داسې پلیټفارم دی چې ستا مقصد او هدف څه ده په ژوند کې، څه لپاره ته سوشل میډیا استعمالوي، څه لپاره ته دغه اجتماعي ابزار استعمالوي، څه لپاره ته فیسبوک استعمالوي، څه لپاره ته ټویټر استعمالوي، څه لپاره ته د فیسبوکي پاڼې سره استعمالوي. دلته کمال صاحب د یادونې وړ دا خبر ده چې د طالبانو راتګ سره ځینې خلک وایي چې په سوشل میډیا باندې یا په رسنیزو ډګر باندې بندیزونه لګېدلي دي یا محدودونه لګېدلي دي. زه د یو ځوان صفت زه د یو تعلیم کرده او تحصیل کرده صفت باندې زه هم چې هغه مملکتونه، هغه ولسونه، هغه ځوانان چې تعلیم کچې کمه وي هغوی باید هېڅ رسنیز یا اجتماعي هغه کوم رسنیز اجتماعي چې دي سوشل میډیا چې دي هغه ازادي بیا سره ونه لري. ځکه چې سوشل میډیا هم منفي نقطه لري هم مثبت نقطه لري. هغوی چې تعلیم کچې کمه وي، پوهې کچې کمه وي، هغوی چې د هغه مکتب او تحصیل یې دومره سر نه وي کړی، هغه سوشل میډیا منفي طرف ته ځان سره وړي. که تلویزیونونه دي، که رسنۍ دي، که دغه زموږ تاسې په لاسو کې موبایلو کې فیسبوکونه دي، ټویټر دي، یوټیوب دي، هغه د خلکو د پوهې کچې پورې مطابقت لري چې څومره انسان پوهېږي څومره ترې استفاده کولی شي. آیا د ترکیې هېواد غوندې کودتا پر مخ ودرېدلی شي یا د مصر حکومت غوندې هغه پرې سرنګونه کولی شي. هغه د حکومتونو، د ملتونو، د خلکو ذهنیتونو، د ملتونو ذهنیتونو پورې تړلی چې موږ سوشل میډیا په کوم لیول باندې استعمالوو. زه هم چې دې ځای چې سوشل میډیا د خلکو چې رسنیزو ته باید ازادي ورکړل شي، زه هم چې د ازادۍ په ځای باندې اول د خلکو پوهه لوړه شي، هغې نه وروسته هلته بیا د رسنۍ او د سوشل میډیا هغه پیغام، هغه هدف بیا روښانه کېږي. هغه ملتونه چې میاشت کې یو دفعه د موبایل کور بدلوي او په کال کې هم یو کتاب سره نه لولي، هغه سوشل میډیا نه مثبت فایده نشي اخیستلی. همدغه ټکي زه راتلم چې اوس خو کیسه داسې شوې ده ځاځی صاحب چې د هر چا په لاس کې موبایل دی او انټرنیټ پکې فعال دی او کومې شبکې چې تاسو یادونه وکړه دا هم پکې فعالې دي، خپل فعالیت ترسره کوي یا یې ګوري. ځینې وخت داسې پېښېږي د سوشل میډیا کې موږ په خپله فیسبوک په کې داسې یو چې او حیران به ورته پاتې شي. ځینې قومي او ژبنیز تعصبونه هم په دغې کې منځته راځي چې ځینې کسان د ځینو حلقو له لارې استخدام شوي دي، دوی ته ویل شوي چې موږ به تاسو ته پیسې میاشتنۍ درکوو، تاسو دغه پروژه پر مخ وړئ او په افغانانو کې د نفاق او د بدګمانۍ دغه کوم فضا چې د لا پسې خوره کړئ. اوس پوښتنه هم دا کوم، دا خو اوس شوي دي او دغه هم د منلو وړ خبره ده که نه چې په دغې سوشل میډیا یا په دغې شیانو باندې یو څوک داسې کسان شاید وي معتادېږي پرې، که چېرې دا نه وي بیا د ټلیفون نه یا بیا د سوشل میډیا انټرنیټ چې خلاص وي بیخي داسې وي لکه چې ترې ورک وي. مطلب مې هم دا دی یو خو مسله مخکې چې ما ولې هغه ده. بله مسله اوس نوي ځوانان په دې باندې روږدي شوي، درس ته پاتې دی، کار ته پاتې دی، کسب ته پاتې، ټول په همدغه ټلیفونو باندې لګیا دي. کور هلته چې ورځې مجلس ته د مشرانو خبرو ته غوږ نه نیسي، یو ټلیفون په لاس کې وي، ټول پرې ورټول وي، هلته مشران خبرې کوي، نصیحت کوي، دوی هېڅ په کیسه کې نه وي او کوي هم روحن بل چیرې وي فزیکي ډول تا ته سترګې نیولې وي. دغه ستونزې چې راولاړې کړې د حل لارې څه دي؟ حل لارې یوازینی حل لار دا ده چې والد صاحبان، مشران، د کورنۍ مشران
د کلي منطقو مشران په دې باندې باید کمپاین وکړل شي، خپل زامنو ته باید مخکې دې نه چې دوی پوهنتون یې خلاص کړي د هوشمن نو بیل نه بیل ورنکړل شي. کمال صاحب دا ډېر مشابهت لري هغه معتادینو سره چې تر پورنه پورې په سوخته کې سره ناست وو. صرف هغوی دومره فرق و چې دلته به یو څه و چې دا به سره کش کوه. نور که زموږ تاسو کور کې ځوانان ته فکر شو نور هو ناسته یې فکر و افکار ذهنیتونه هماغه سره جوړ فرهنګ بیخي د منځه تللی ځاځی صاحب. یو چا ته لاړ شي میلمه په توګه به ته ورځې درته دا شي پوښتنه ته وکړي خبره وکړي د یوې ټلیفون درته ایستلی وي وروره د ټلیفون دې په جیب کې صرف ماشومانو کې نه ده کمال صاحب، غټان به هم دا کوي ورسره. صرف ماشومانو ګناه نه ده. زموږ تاسو ما ته یادونه مه کړو که نه که چې ولو د جامعې هر فرد وي د جامعې هر قشر وي چې پوهه تعلیم تحصیل سره ونه لري ټلیفون منفي لاته سره ځان سره وړي. هغه ټولنه چې علم سره ونه لري، هغه ټولنه چې پوهه سره ونه لري، هغه ټولنه چې هلته جنسي فقر وي، هغه ټولنه چې هلته تعلیم اوس هم چې هغه بره چې مبا او فرض کې سره شک وي، هغه ټولنه چې اوس هم تحصیل او تعلیم ته پلان او پروګرام سره نه لري، هلته به ټلیفون څه معنا سره لري. تر ټولو بهترین لاره د هدایت لپاره فکر کوم ټلیفون ده. قرآن شریف هم پکې شته، تجوید هم پکې شته، تفسیر هم پکې شته، علم هم پکې شته، نصیحتونه هم پکې شته دي، د علماو خبرې هم پکې شته، کتابونه پکې ډاونلوډوای شي. خو از ذهنیت چې زما ورته برابر نه ده. از ذهنیت چې زما پکې چې سرچ کوي هغه پکې اسلامي نه سرچ کوي پکې که نه. چې ما ته سره کوم پرورش راکړل شوی ده هغه پکې اسلامي شیان نه سرچ کوي. ولې چې زموږ او تاسو پوهه تحصیلي کچه دومره سره نه واقعیت هم دی. یوه خو دا مسله ده دا د موږ او تاسو د نوو ځوانانو جالبه دا ده ځاځی صاحب. زموږ دغه مشران چې دي زه کله کله د مشرانو ته کورونو ته چې ورشم په ځای دې چې مثال که پوښتنه وکړو کینو سره ټول مجلس کیني څه کیسه ده ژوند څنګه تېري. اول ټلویزیون چالان ټلویزیون هم دومره جګ چالان کړي چې آخر زه ورته یم کله کله زه نه چې هغه نازم چې چلیږي بخښنه ته غواړم د تلویزیون ګور که زه باید غواړم تلویزیون کې هله کار کوم بیخي موږ ته عادي شوی دی. مطلب یې دا نه وي چې زر کوي، مطلب دا دی چې اقلا یو څه خبرې سره وکړو. نو مطلب په ټوله کې دا دی په افغانستان کې دغه د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره تېرو شلو کلونو کې دغه ټکنالوژي افغانستان ته راننه شوه لکه ټلیفون دی تلویزیون دی هر څه دي. د دې د مخنیوي لپاره اصلي مسؤلیت چا ته دیږي؟ دلته حکومت هم کوم مسؤلیت ادا کړي که نه ترسره کړي؟ حکومت جمهوری نظام دومره دې ته فکر نه کولو، دومره اطلاعات و کلتور فرهنګ وزارت دومره دې ته دغه نه کوله، پاملرنه نه کوله. هر رقم سایټونه، هر رقم هغه پروګرامونه په تلویزیونونو داخلي تلویزیونونو کې په بهرني تلویزیون باندې دومره بندیزونه نه وو. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د یو مثبت اړخ دا دی چې په ځینو رسنیو باندې بندیزونه سره لګول شوي دي. هغه پروګرامونه چې پخوا چلېدل هغه چې اوس که موږ تاسو کورونو کې سره وچلوو فکر کوم چې اول ډېر د شرم و دغه پروګرامونه تر پورنه پورې موږ په خپل کور کې د اوس پټ پناه سره نشو لیدلی. یعنې اول مسؤلیت حکومت ته راجع ده چې حکومت باید دې ته پوه شي چې زما ملت د اسد د تعلیم سطح پوهې سطح په کوم لیول باندې. حکومت خو به یوازې تلویزیون نه رابند کړي، سوشل میډیا به څنګه سوشل میډیا هم کنټرولولی شي کمال صاحب. سوشل میډیا هم را کنټرولولی شي. په دغه اخر کې په ټیک ټاک باندې بندیز سره ولګېدلو. هغه کولی شي د فیسبوک اوس ایران کې تقریبا فلټر پرې لګېدلی دی. هلته چې کومه خبره تعصب پوري، کومه خبره دین پوري، کومه خبره هغه د انسانیت له چوکاټه وتلې هغه فلټر کېږي، هغه درته نه راځي فیسبوک کې، هغه درته یوټیوب باندې نه راځي، هغه درته په انټرنټ باندې نه راځي، دا فلټر کېږي. دا اوسنی نظام دی هم دا ټول فیسبوکونه، ټویټرونه، یوټیوبونه هغه هره خبره چې د اسلام په ضد باندې، پښتو په ضد باندې، د انسانیت په ضد باندې، زموږ تاسو کلتور او عنعنات فرهنګ په ضد باندې هغه سره فلټر کړي. هغه دې ورسره وکتل چې زموږ استاد ځوانان تر کوم حده پورې په دې باندې معتاد شوي دي، د دې پایلې به سره څه وي. زموږ تاسو تقریبا تر شپې 1 بجې 2 بجو پورې صرف فیسبوک او ټویټر خو پرېږده یو رقم گیمز را د اخر کې دی پبجي په نام باندې هغه باندې معتاد شوي دي. ځینې کسان دي چې حتی پبجي گیم کاروي چې موږ ته هم ستونزې جوړې کړي، خپله موږ خپرونه کې ستونزې جوړې شوي. بالکل دغه مشکلات دي سره. دا پبجي له لاسه په کوزې پښتونخوا کې یو نفر خپل پلار سره ونه وژلو په څه باندې چې هغه ورته پبجي ډېر مه کوه، ځکه چې هغوی ذهنیتونه د سره برابر شو. ذهنیتونه هلته 264 ډزونه دي، جنګونه دي، وژل دي، وهل دي، هغه ژوند کې او دا هم فکر کوم خپله معتادېږي په دې شي باندې فکر کوي که نه چې دا خو هلته موژل کېږي، گیم کې موژل کېږي، عادي ژوند کې موژل کېږي، ذهنیتونه سره راوړي. ماشومتوب نه وژل کېږي، ماشومتوب نه ډزونه دي، ماشومتوب نه تر ټوله چې وخت کم دی ځاځی صاحب، وروستۍ پوښتنې په توګه یعنې ستاسو د خبرو څخه چې ما څه واخیستل په افغانستان کې سوشل میډیا کارول که یو څه محدودیتونه پرې ونه لګي ناورین رامنځته کوي؟ بالکل زه وایم چې هغه ټولنه کمال صاحب چې تعلیم کچه یې کموي،
پوهې کچې کموي هغه ته هیڅ رسنیزه ازادي په کار نه ده. چېرته چې جنسي فقر وي، چېرته چې د حقل کموالی وي، چېرته چې تعلیم او تحصیل کموالی وي، هلته هغه سوشل میډیا هیڅ معنا سره نه لري، انحراف ته سره ځي. اول که چېرته موږ او تاسې پلارونه، زموږ او تاسې مشران، زموږ او تاسې وزیران، زموږ او تاسې لوړپوړي چارواکي که غواړي چې دغه ملت سره په خپو دروي، تحصیل تعلیم نه په مخ ودروي، د دې په ځای چې خپل زوی ته دغه سمارټ فون واخلو یا فیسبوک ورته فعال کړو یا انټرنیټ ورته واچو، قلم باید ورکو، کتاب باید ورکو، پوهه ورکو، تحصیل ورکو، تعلیم ورکو. که بیا ته د موبایل په ځای مکمل انټرنیټ څه چې مکمل انټرنیټ کې داخل هم کې هغه بیا نه سره بګراو کېږي، هغه سره نه بېلارې کېږي، هغه سره لار سره نه ورکوي. هر څوک چې د قلم نه مخکې خپل زوی ته موبایل ورکړي، د کتاب نه مخکې خپل زوی ته موبایل ورکړي، هغه ته بیا خپل زوی نه ګیله نه کړي، هغه د خپل زوی نه بیا توقع نه کړي، خپل زوی نه بیا تمه نه کړي. ځکه چې موبایل یا انټرنیټ یا یوټیوب یا فیسبوک دا هغه څه دي چې هلته هر څه پراته دي، په هر لاره چې ځي ورسره ځي، په هر پوهه چې ځي ورسره. چاقو د فرض مثال چاقو باندې مڼه هم پرې کېږي، پیاز هم پرې کېږي، چاقو دغه هم پرې کېږي، خو که ماشوم ته ورکړي ماشوم لاس پرې کوي. موټر باندې ته کولی شي یوه وسیله کې اوزي ته ځان ورسوي، خو که ناپوه نفر ته ورکړي موټر لار کې ټکري، ځان هم ژوبلي، بل هم ژوبلي. سوشل میډیا هم همداسې ده. سوشل میډیا باید پوه نفر ته پلاس ورکړل شي، تحصیل کرده او تعلیم کرده نفر ته پلاس ورکړل شي، تر څو ګټه ترې نه واخلي. که داسې نفر ته پلاس ورکړو ځان خرابوي، نور خرابوي، جامعه خرابوي، هم ټولنه خرابوي، هم کورنۍ سره خرابوي، هم خلکو ته شاته. ډېره مننه کوم قدرمن ادریس دادا چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په شریک مننه.